اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ملګرو راځو یو بلی ویډیو ته چې په دې کې درته یو څو د ښکلي حدیثونه چې نبی علیه السلام فرمایلی دي او ډېر ښکلي حدیثونه دي په دې هکله درته وایو نو امید دی چې دغه ویډیو به ستاسو خوښه شي نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایلی څومره عجیبه ده د مؤمن لپاره چې الله تعالی د په حق کې داسې پریکړه نه کوي یعنی د په حق کې داسې فیصله نه کوي چې د دې خیر پکې نه وي یعنی دغه مسلمان خیر پکې نه وي داسې پریکړه یا داسې فیصله الله تعالی هیڅ کله نه کوي ابن ماجه 148 ملګرو راګرځو یو بل د رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمان ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي اے عائشہ نرمی کوا بېشکه کله چې الله کومې کورنۍ ته د خو او خیر اراده وکړي نرمی پکې پیدا کړي چې د عربي دغه لفظ تاسو کتلی شئ په دغه ویډیو په دې سکرین شاټ کې نو ملګرو د دې دواړو حدیثونو مطلب خو به تاسو پیدا کړی وي چې نبی علیه السلام چې په دې اول حدیث کې نبی علیه السلام فرمایي څومره عجبه ده چې مؤمن لپاره چې الله تعالی د په حق کې داسې فیصله نه کوي چې د پکې خیر نه وي نو الله تعالی د انسانانو د خپل اشرف المخلوقات لپاره هیڅ کلم بد نه غواړي د دویم حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې اے عائشہ نرمی کوا بېشکه کله چې الله کومې کورنۍ ته د خو او خیر اراده وکړي نرمی پکې پیدا کړي نو نرمی ښه شی دی او باید چې زمونږ او ستاسې خویندې هم نرمی وکړي نو امید دی چې دغه ویډیو به ستاسې خوښه شوې وي